أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا سواد نیوز ډاټ کام مینوالو السلام علیکم کتونکو یو ځل بیا تاسو ته د ګلیباغ د سپارټ نه مخامخ یو کوم ځای کې چې پرون په سهار وخت کې کوم وقوعه پیښ شوې وه چې په سوزکي ډرایور باندې فایرینګ شوی او دغه شان چې سره د سکول دوه ماشومان چې هغه هم زخمیان شوي کتونکو د حسین احمد قاتل تر اوسه پورې گرفتار نشو په دې حواله د تحصیل چارباغ د ګلیباغ او د تحصیل خوازخیل کوم غیور پښتانه چې دي هغه راوتي دي د پرون نه تر اوسه پورې د حسین احمد لاش چې دی هغه اوس هم په دې روډ باندې پروت دی کتونکو د دې پروګرام د دې احتجاج مطلب هم دا دی چې دغه ریاست ته د دغه ریاست واکدارانو ته د دې ملک چې څونه عوامي لیډران دي هغو ته دا اواز ورسي هغه ایوانونو ته په کومې ایوانونو کې چې دا ناست دي نن د سواد غیور قوم چې دی راوتی دی د اوسه پورې چې څونه د دې ریاست مشران دي تر اوسه پورې هغوی هېڅ قسمه څه تپوس ونه کړو حتی چې د ډي سي د کمیشنره پورې هم دې جرګې نه رانغلل نه یې دا خلک مطمئنه کړل هغه پښتانه د اوسه پورې په احتجاج دي د هغو د خولې وینا هم دا ده چې تر څو پورې د قاتل نه ګرفتار شوی تر هغې پورې به دا لاش دلته پروت وي په دې حواله سره د مینګوري بایپاس کې چې کوم پلار زوی شهیدان شو د هغو لاشونه چې دي هغه به هم اوس د هغې ځای نه روانوي او مینګوري نشاط چوک ته به یې وړي کتونکو د دې خو د لایو مقصد هم دا دی چې کوم ایوانونو کې ناست هغه مشران کوم چې چا د دې ځای نه وټونه اخیستي دي څوک چې د دې ځای عوامو هغې ایوانونو ته رسولي دي ولې د هغو غوږونه نن کاڼه دي ولې د هغو سترګې نن چې دي دا ړندې دي چې د دې قوم اواز نه اوري دا قوم په تکلیف کې دی دا قوم چې دی څه وخت مخکې غیر اورکي دي او د سواد کم دغه چې دی هغه کوي نو کتونکو تاسو زموږ پروګرام لایو نیغ په نیغه ګورئ مزید ته کم دا ښایي د نشاط چوک نه ورته د سواد نیوز د پاڼ نه لایو نیغ په نیغه هغه ښایو او د ګلیباغ په سپاټ ولاړو کوم غیرتي قوم چې راټول شوی دی نن د حکومت نه د امن په حواله سره د ملزم د گرفتارۍ باندې هغه خپل احتجاج چې دی هغه ریکارډ کوي په خوازخي د جي ټي روډ ګلیباغ چې دی د پرون نه واره د نن ورځې پورې دا بند دی عوام په احتجاج کې دي او راوتي دي دلته کې خپل احتجاج چې دا ریکارډ کوي د سواد قومي امن جرګې مشر مختار خان لالا چې دی هغه هم دلته موجود دی د هغه سره د قومي جرګې د سواد چې څونه مشران دي هغه په پنډال کې چې دی دلته کې موجود دي نو کتونکو د هغو خبرې سره هم کوو او ښایو درته مزید چې د مینګوري سټي نه کم مشران راغلي دي او د سواد قومي جرګې مشران دي او هغه عام خلک دی راوتي دي په پښتنو کې هغه شعور چې دی هغه پیدا شوی دی او انشاءالله دا احتجاجونه چې دي دا به هغه رنګ راوړي چې د دې سواد نه به دغه دو نمبر خلک چې دی دا به وځي او سواد هغه زوړ سواد چې دی هغه به پاتې کېږي نو کتونکو زموږ پروګرام لایو نیغ په نیغه ګورئ معلوم دی من سره ابتدایي معلومه ہے من ندی 2004 نه والا بلکې د 94 مینه والا تاسو په دې ټول لوبه پوهه یو او دا د ریاست پالیسي ده او دا د مخابراتي ادارو لوبه ده چې زمونږ په دې خاوره باندې دلته کې دا ډرامې کوي موږ نور ډرامو ته دې جوړ نه یو ملګرو خبره به صفا کوو شپ شپ باندې نور کار نه کېږي که په یقین باندې او په رښتونو باندې موږ د دغې ظالمانو د دغې د ډرامه بازو نومونه نه یې اخیستي موږ دا مړي بار روزانه اوچتو زموږ ډېرې به ورانېږي زموږ په جماعتونو کې به دماکي کېږي زموږ ځوانان به قتل کېږي او زموږ سکول ته تلونکي بچي به قتل کېږي نو موږ دغه خلک پېژنو موږ یې په ډاګه نومالو چې دا د ریاست پالیسي ده دا د ریاست ادارې دي کوم چې دا ډېر معتبر وایي کوم چې وایي په ما پسې به خبره نه کوې دا غداري ده ای غداره ای د عین غداره ای د ملک غداره تا د خپل هغه عزت په خاورو کې خاورو کړی دی تا چې کومه ډیوټي وه لاړ شه د کشمیر سره جنګ وکړه لاړ شه په انډیا کې جنګ وکړه لاړ شه خپل کارګل آزاد کړه لاړ شه خپل سیاسین آزاد کړه ته راځې پښتانه پسه کې ته راځې دا خپل تجارت موږ باندې کې دا جنګي تجارت ته موږ نور جوړ نه یو موږ قانون نه اخلو په ډاګه اخلو چې دغه د خړې وردی دا کس دی موږ موږ تعلیم معلم نه پېژنو دغه تعلیم ته کله ورته اردو اغوندې
او کله ورته ګیره لګي دا صاحب دویم پلاټون دی ستا د یو کمال لاندې کار کوي زما پخوا مو وایي وسې هم ویم او دا ثابته ده 1998 کې ما د میجر امیر نه تپوس وکړو چې دا سیمې محمد تاسو ولې کېږئ پاسوئ وی چې دا زما د پلار شاګرد دی او دې میپ ما پراجیکټ کړی دی زه په خیبر ټي وي باندې د هغې اقرار کړی چې دا ما راوستی دی بیا د فضل الله چا راوستو دا د ډیر اسماعیل خان په جیل کې قید و دا هغه جیل نه چا راویستو دلته کې به دا ریډوان چا ورکړو دا ټرېننګونه وله چا ورکړو ما ته د هغه پروجیکټ په دې ډېر بنیاد کې زموږ افتخار او په میجر کامار باندې مشهور و دا ټول لوبه هغه کس کړې ده زه خپل غږ پېژنم په ما باندې ډز چا کړی دی د تعلیم کار په ما ډز نشي کولی په ما باندې هم ډز میجر ډز کړی و دې د کورباني د مشترک ما نیولی و ما پېژندو زه په هغه وخت کې بېهوش شوم راتاو شوم د سوالنیو ډاټ کام مینوالو تاسو زموږ پروګرام چې ګورئ د ګلیباغ په مقام ولاړ یم چې روډ بالکل د هر قسم ټرافیک دپاره بند دی تاسو زموږ پروګرام ګورئ د ګلیباغ په مقام ولاړو کوم ځای کې چې جي ټي روډ چې دی دا د منګورې نه کالام او شنګلې ته تللی دی دا بالکل د پرون نه واله د وسه پورې چې دا روډ د هر قسم ټرافیک دپاره بند دی څومره کسان راځي به هر حال په خوا د خیله کې ټرافیک پولیس عام پولیس ولاړ دي وینا هم کوي داسې په چارباغ کې پولیس ولاړ دي وینا هم کوي خو بیا هم څوک دا پروګرام حالین چې د دې متبادل روډ چې دی مټه روډ استعمالوي نو کتونکو احتجاج چې دی جاري دی د احتجاج مطلب هم دا دی چې دا اواز چې ایوانونو ته ورسي او د دې دا کم مطالبه چې دا چې د حسین احمد قاتل دی گرفتار کړی شي نو په هغې حواله سره تاسو ګورئ چې لاش چې دی د حسین احمد لاش هم لاندې پروت دی او دغه شانتې خلک چې دی دغه کوي دغه شانتې نشاط چوک هم کم احتجاج چې دی هغه جاري دی چې هغې کې په ډېر ګڼ شمېر سره به هم خلک شرکت کوي او دغه شانتې د تحصیل چارباغ تحصیل خوځخیل غیور عوام چې دي څونه سیاسي سماجي خلک چې دی ټول راغلي دي او په دې احتجاج کې شامل دي دغه شانتې بیا د پنډان په سوات کې د امن قایمولو دپاره کمې چغې چې دي هغه راځي تاسو اورئ بیا خصوصا زمونږ په بهر ملکونو کې چې څونه مسافرونه دي زمونږ یاران دوستان دي هغو ته هم د دې وقوع ډېره پته نه لګي نو دا هم ځکه ښایو چې دا پرون سهار په ګلیباغ کلي ولی آباد کې د پبلک سکول ماشومانو چې هغه حسین احمد ډریور راوړل هغه باندې نامعلومو کسانو فایرینګ وکړو د موټرسایکل باندې 2 تنه ناسو او هغه چې دی شهید کړو داسې هغه څه 2 ماشومان چې هغه دواړه الله پاک بچ کړي دي یو لګېدلی او بل نه دی لګېدلی خو به هر حال هغه شهید هغه یو ډریور شهید شوی دی او نور چې څونه دي هغه الله پاک بچ کړي دي خو کتونکو ولې کسان راځي نامعلومه کسان او په سوات کې قتل عام چې دی دا شروع دی په دې حواله سره نن د سوات کلي په کلي باندې عوام چې دا راوځي او دا کم خپل احتجاجونه چې دي دا ریکارډ کوي او دې حکومت ته دې ریاست ته دا خپل د هغو چې کم فرض دی چې هغه خپل فرض نباو کړي نو په دې حواله سره عوام چې دي هغه راوتي دي تاسو ګورئ چې دلته موجود دي نو کتونکو څونه کسان د ملک نه بهر دي چې هغو ته دا پته چې زموږ په ملک کې د امن و امان دپاره په سوات کې خصوصا په ملکن ډیویژن کې بالخصوص د امن دپاره خلک راوتي دي او خپل د امن په حواله خپل احتجاج چې دی دا ریکارډ کوي د الحاج زید خان خبرې تاسو واورېدلې دي هغو هم په خپل 2 ټوک الفاظو کې د هغې غندنه وکړله او د حکومت ریاست نه د ملزمانو د ګرفتارۍ غوښتنه وکړله کتونکو په کار هم دا چې زمونږ ملکن ډیویژن په سطح کمیشنر ملاکن ډیویژن ډي سي سوات هم په دې حواله د ډي پي او صاحب سره خپلې رابطې چې دا وکړي او د دې عوامو چې کم مطالبات دي چې دا ومني او د دې په مطالباتو کې هم دغه دی چې په سوات کې مستقل طور امن قایم شي او دغه شان د حسین احمد او دغه شان د انګرو ډېرې کوم 2 تنه پلار زوی چې ویشتي دي دا ګرفتار کړی شي قاتلان چې دا ګرفتار کړی شي نو په دې حواله سره د سوات غیور عوام چې دی هغه راوتی دی تاسو ګورئ د ګلیباغ په مقام باندې دلته جمع شوي دي جي ټي روډ شانګله منګوره چې دی بالکل بند دی او لاش چې دی د حسین احمد لاش د پرون نواله تر اوسه پورې چې دی هغه هم دلته کې پروت دی وایي دا به تر هغې پورې نه ښخوو چې تر څو پورې د قاتلان نه ګرفتار شوي
د سوادنیو ډاټ کام مینوالو ته زموږ پروګرام لایو نیغ په نیغه ګورئ د ګلباغ په مقام باندې تاسو ته مخاطب یم کوم غیرتي عوام چې راوتي دي د سواد د تحصیل چارباغ تحصیل چارباغ نو څونه نران چې دي خلک کتونکو تاسو زموږ پروګرام لایو نیغ په نیغه ګورئ احتجاج درته ښایو چې په احتجاج کې د تحصیل چارباغ تحصیل خوادخیلې عوام چې دي هغه دي اوس په مشران نازي تاسو ته به خبرې کوي په دې حواله سره موږ پکې تاسو لږ خبرولو د خپل نوي اپډیټ نه اوس چې په سټیج ته به مشران نازي سیاسي دي سماجي دي راغلي دي هغه به خپلې خبرې کوي او به موږ تاسو ته د سوات نیوز د پاڼې نه لایو نیغ په نیغه باندې ښایو احتجاجي کیمپ چې کوم ځای لګېدلی دی نو دا تاسو ګورئ کوم لاس چې دی د حسین احمد هغه هم د پرون نه واله او د اوسه پورې چې دی هغه دلته پروت دی ځوانانو ستاسو ډېر مشکور یم چې د پرون هڅې تاسو دلته کې راغلئ زموږ د ګلالو ماشومانانو او د بیرونه مظلوم ډېرور په شهادت باندې دلته کې راغونډ شولئ او دلته کې د ځوانانو ډېره شکریه کوم چې ثابته شوه مطلب دغه جنازې سره یې مطلب شپه وکړله او بیا د هغې نه پس بیا د مختلفو پارټو مشران راغلل او را روان دي عزیزانو په سوات کې چې د سټیټ په سرپرستۍ کې دا کومه ډرامه یو ځل بیا یو 12 کاله پس اچانک یې دلته کې نموداره کړله او د دغې په تسلسل کې د روزانه په بنیاد باندې دا واردات دا د بې ګناه خلکو وجنه دا یوه سلسلې روانه کړې ده دې ته د ټول پښتون وطن بالخصوص د ملکڼ او سوات خلک په هېڅ صورت ورته نو جوړ نه دي او د دې غله چې دي دا پخوا ښکاره پخوا به خلکو مطلب دی او غلط فهمۍ ښکارو نن شکر دی د ریاست په پالیسۍ باندې د دې وطن ټول اوسېدونکي چې دي هغه پرې رسېدلي هم دي او پوهېدلي هم دي او د خپل رایې اظهار کوي دا د خوشحالۍ خبره ده دا ډېر اطمینان او د تسلۍ خبره ده دا نن چې دا څومره خلک زه وینم او د خپل وطن د مظلومو شهیدانو د دې نقصانونو په نتیجه کې راځي نو رښتیا خبره دا ده چې دا خو تاوانونه دي غمونه دي د غم خبره ده خو د خوشحالۍ ځای دا دی چې یاره خلک نن د مقام کې چې په وطن کې چې په هر ځای کې یو غمیزه راځي یو بد کېږي په هغې باندې د ټول پښتون وطن بالخصوص د سوات خلک هغوی د خپل احتجاج ریکارډ کوي نو دا د ډېرې تسلۍ خبره ده عزیزانو منګه د سټیټ نه دا مطالبه کوو چې نورې دا ډرامې مامې په سوات کې په ټول پښتون وطن کې بالخصوص په سوات کې دا نورې د چلېدو نه دي نور دې ته د پای ټکی کېدی ولسونه بیدار شوي دي بالکل خپل دشمن دا یې پېژندلی دی بالکل محتاط دي او د دې لپې نه او د دې ډرامې نه لاس واخلئ عزیزانو
تاسو ته معلومه ده چې په سوات کې په کابل خوازخیله په مټه کې او په منګوره کې یو مخکې شوي و نن بیا یو احتجاجي مظاهره ده د دې خصوصي حالاتو په خلاف چې د سټیټ دا کومه پالیسي ده یو ځل بیا دلته کې د خورولو د بدامنۍ د راوړلو کوشش دی د دې د ناکامه کولو لپاره عزیزانو موږ په تاسو باندې ټولو باندې غږ کوو چې نشاد چوک ته ځان راورسئ او دا احتجاجي مظاهره کامیابه کړئ دلته کې مشران ناست دي تاسو ته به تفصیلي ویناګانې کوي زه به له خپلې ماتې ګڼې خبرې د جمعې په ورځ باندې نن خو په نشاد چوک کې 9 بجې ده د جمعې په ورځ باندې په چارباغ کې د سوات په دې حالاتو باندې مظاهره ده هغې ته به هم ډېرې تیارۍ کوو ویناګانې به کوو ورور په دې کار کې به ځان مدعي کوئ هر سړی به ځان مدعي کوي چې چېرته احتجاجي نن په سوات کې چې کوم حالات دي د دې نه ضروري بله خبره نشته په دې کې به هر سړی ځان مدعي کوي او دې له به راځئ عزیزانو دلته کې مشران ناست دي تاسو ته به خپلې تفصیلي ویناګانې کوي زه به دا خپله وینا د پښتو په دې یو شعر باندې ختمې کړم دا زموږ تقدیر دی چې په وینو کې مزل کوو دا زموږ تقدیر دی چې په وینو کې مزل کوو یو دشمن چې وهو نو بل وهو بیا بل وهو ډېره مهرباني